دا ویلچیر دی دا نور د راشن سامان دی محمد هاشم خو نسته مور یا د دلې ده نو هغې ته به انشاءالله اوس دا شان سره ورکړو ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو ایسو ورځې مخکې ما د محمد هاشم یوه ویډیو جوړه کړې وه چې د کدني اوسېدونکي دي د ده دوه کوچنیان دي چې د پښو لخوا معذوره سوي دي دوی خپل هم ناروغیانې لري مالي حالت یې ډېر سره کمزوری ولو د نن ویډیو د هاشم د چې دوه کوچني ماشومان یې ډېره سخته ناروغي لري د دغه ناروغۍ له وجې دوی ټوله په تکلیف هم دي هاشم د مخه په کویله کې کار کوي خو د دغه ناروغیانو له وجې دوی دا ټیم کور ته ناست دي مالي حالت یې ډېر سره کمزوری دی هاشم چې دی د لویبند اوسېدونکی دی او دا ټیم د نیستۍ د غربت په حالت کې د پښین کلي ملکیار کې په یو برمه باندې خپل ژوند کوي نو الحمدلله د الله د نازولو په ډونیشن باندې د دوی لپاره نن دا دی دغه دوه ویلچیره مې اخیستي دي او شاته دی سامان تاسو ته معلومیږي چې راشن دی انشاءالله د پوره یوې میاشتې راشن او دا ویلچیر مې د دوی لپاره اخیستي دغه ټوله د الله د نازولو ډونیشن ولو ورباد نکړم د بادشاہ دا ویلچیر دی دا نور د راشن سامان دی محمد هاشم خو نسته مور یا د دلې ده نو هغې ته به انشاءالله اوس دا شان سره ورکړو ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ ژوندونه تاره معلوم کړه خپل پردي ټکي په ټکي ګوره تاره معلوم زوی دی د چیش له وجې ولاړې دغه زوی مې دغه د چیش نه جوړې بولې دغه د خوب د درد یې هم کېدی دغه دی د ژړا یې هم دی خو لکه روغه ورځ لیدلې ده دا ګرد اختر کې تر درګاه نه ووتی نور ګزاره څنګه ده ګزاره دغه ګزاره ده یو هلک دی نو کور به وکړي ډاکټر به وي ډاکټر خو تا ته معلوم دی بازار ولې چې اوس هم دا روژې دغه دی 10-15 زره روپۍ پور کې ډېر مې خوښېږي خلک پر روژه مات باندې بوتلانې چټنیانې موږ خدای دې دا وچه ډوډۍ نه اختر څنګه تېر شو بس اختر نه دی تېر شوی د اجاڼۍ یا مې شی راوړی دی یا هم دی شی په کور رانه ایستلی دی موږ وایو خدای دا ناجوړی شی کې اجاڼۍ دوه زامنان لري کور والا یې زوندی کور والا دوه زامنان لري مشر زوی هاشم دی د هغه دا دوه کوچنیان سپیدا سوي دي بس په دغه پښو باندې ناست دي او یو بل زوی دی چې هغه په کویله کې کار کوي یو 10-12 زره روپۍ باندې هغه هم دغه کور په ساتي هغه هاشم خپله ناجوړه دی ډېر مستحق ډېر فرت مینې پر لاس اخیستې په کوله ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه دا دی الحمدلله د الله نازولو چې کوم ډونیشن راستولی و د دا کوچنیان لپاره مې ویلچیر راوړی نور د راشن سامان مې ونه راوړی الله دې د الله د نازولو دغه مرسته قبوله کړي پلار یې تللی دی پلار یې ما ته یې وویل چې دی ناجوړه و نو اجاڼۍ وایي هغه تللی دی کور ته د علاج لپاره بس الله دې دا ستاسو مرسته قبوله کړي دوی یې ډېر مستحقه ولو ستاسو دغه مرسته مې د دې لپاره را ورسوله الله دې دا ستاسو مرسته قبوله کړي ټوله د الله د نازولو مرسته وه چې د دوی لپاره مې دا شان راوړو خدای دې د دوی دغه مرسته قبوله کړي دا قسم په علاقه باندې نور هم ډېر مستحقه شته د شان هم له وجې وي چا ته لاس هم نسي نیوی نو په کار دې زموږ دا قسم خلکو څخه خپله مرسته وکړو چې هر څوک د FW څخه مرسته کول غواړي نو په سکرین باندې تاسو زما د واتساپ نمبر زما د جیس کیش اکاونټ نمبر زما د ایزي پیسه اکاونټ نمبر ښکاره کېږي مرسته وکړي او د ځانه د الله نازولي جوړ کړي چې هغه دنیا مې ښایسته شي